السلام علیکم ملګرو کتونکو، هیله کوم چې تاسو ټول روغ او جوړ یاست. زما چې کوم چینل دی د پښتو ساينس اکیډمي په نامه، دا سبسکرایب کاست او دا به څر کم سبسکرایب کاست، دا چې تاسو دا د کم په یوټیوب کې دا سرچ پښتو ساينس اکیډمي دا مو ولیکئ، هغه بعد ولاړ به سي، د هغه بعد به دا زما چې کوم دغه دی پروفایل دی دا به ولاړ شاست، او که تاسو نه سبسکرایب کړئ دا به دا رقم سبسکرایب کړئ چې دغه چې کوم سور نشان دی پر دې به کلیک وکړئ، پر دې به کلیک کړئ چې دلته به دا ولیکل چې سبسکرایبډ، او د هغه بعد د بیل آیکون چې کوم دغه دی د بیل آیکون چې کوم یو اپشن راځي پر هغه به هم کلیک کړئ، چې هغه هم کلیک کړئ نو به بیا زما ویډیو ته په نوټیفیکیشنز کې به راځي. کور ودان، ډیره مننه، مهرباني. پارت 3 ته خوش آمدید. او موږ په تیر ویډیو کې پر سنګولریټي چې کوم پوینټ دی پر هغه باندې ویډیو مطلب یو کم ولاړ. سنګولریټي هغه پوینټ چې د مخ نه سپیس نه ټایم او نه میټر او دا پوینټ د یو پروټون هم کې نه په سایز کې او دونه کنسنټریټډ چې دا یو د دماکه وکړه یو د کم بنګ وکړي دا ته موږ وایو چې بیگ بنګ، یعنی د دماکه دونه شدید وسوله چې په اول سکند کې د دې چې کوم انرژي ولا هغه ان د لایټ ایرز مطلب په ټریلیون لایټ ایرز کې په اول سکند کې دا دماکه شان وغورځول چې څوغه شان وغورځول او پر دا پوینټ باندې ټمپریچر یعنی په بیلیونز کې ټمپریچر پر دا پوینټ باندې په بیلیونز کې ټمپریچر ور ان بیلیونز ټیک دی. ټمپریچر په دا پوینټ په بیلیونز کې یعنی په کرباو کې د دې کوم ټمپریچر یعنی موږ اوس 50 سنټیګریډ یا 40 سنټیګریډ بدل میشي، لیکن پر دا پوینټ باندې د کائنات کوم ټمپریچر واغ په بیلیونز کې څو وخت چې دماکه وسو آیسته څه پیلاویدل آیسته نه مطلب ډیر تیز او په یو سکند کې د دون راس لار مطلب دغه کله دون لار تی کله دون میلیونز اف لایټ یې دا شان تی کله انرژي او دم برس ولا انرژي چې کوم دغه دی یو رقم ویب ولا انرژي ګرځي یو دم ریلیس ولا او په یو سکند کې دا بیلیونز اف لایټ یې مطلب دا شان چې د دماکه وسو د دې سه د دایس پورې تیکل او اوس هم نو دا خبره ورکیږي چې کوم ستا دغه دی پر دې پوینټ باندې یعنی په اول سکند بعد زه به تاسو دا سوچ کار کوم چې کوم اول سکند زموږ د وصولو دا هغه د مخه زموږ چې کوم دغه ولو کم انرژي کم اوس چې موږ بیسیک فورسز په کائنات کې وینو هغه څلور فورسز یو ویک فورس دی ټیک دی، یو الکترومغنیټیک فورس دی، یو سترونګ فورس دی چې د اټم باندې د نن په نیوکلیس کې ویکون حالت دی، او یو ګریویټیشن دی. مطلب د څلور نیچرل فورسز دي. خو د سنګولریټي چې کوم پوینټ پر دې پوینټ باندې څلور فورسز یو خاص فورس لري، یعنی څلور سره فورسز لکه څنګه چې په تصویر کې ما د ښکارا کړل څلور سره فورسز یو خاص فورس ودی ته ول کېدی چې هغه فورس موږ درنه پوری فلحال د نن د ریسرچ پوری نه دی ډیسکور شوی چې دا کم فورس ولو چې دا څلور شانې څلور فورسونه ګرځه سره ملاو شوی ول او دا دماکه وصول څو وخت بعد یعنی د یو سکند بعد د دې چې کومه ګریویټي ده ګریویټي جنجلاس ټیک دی، اول ګریویټي جلاس ول داغه بعد بیا سترونګ فورس جلاس بیا څو وخت د الکترومغنیټیک بعد بیا ویک فورس جلاس او الکترومغنیټیک او څو چې دا پروسس کېدی یعنی کائنات چې وسونه غټه ده که په اول سکند کې ګریویټي ولای یعنی د اول سکند د مخ ګریویټي ولای بیا به کائنات دون نه پیلاویدلای، یعنی ګریویټي برته پر اورکم کېدل برته شان راکشول ځانته او د کائنات کوم پیلاویدنګ دی هغه به دونه بنوي، لیکن چونکې ګریویټي چې ولا هغه هیڅ نه وخت ولا په دې باندې کائنات کوم انرژي ولا هغه څونه میکسیمم کېدای شي هغه ریلیز ول څنګه په خلاصو داغه بعد آیسته آیسته چې څو وخت ګریویټي رااله څو وخت رااله نو په اول سکند کې د دې کوم دغه ولو